حدیث ته جابر رضی الله عنه. اوس دې درې روایتونو کې مسله دا بیانېږي چې د سفر په دوران کې به روجې نیسي او که نه، او آیا روجه کول غوره دي که نه روجه نه نیول غوره دي. دا مسله په دې ځای کې بیان شوې ده. اولنی روایت د جابر بن عبدالله راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح الى مکة فی رمضان. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په کال باندې اووتو د رمضان په میاشت کې، او د اتم کالو د هجرۍ د رمضان په میاشت کې اووتو مکې ته. فصام نو روجې ونیوي، ګوره په سفر کې روجې ونیوي. حتی بلغ کراع الغمیم، تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته کراع الغمیم ویلی کېږي. دا غمیم دا یو خوړ دی، یو وادي ده د مکې او د مدینې په منځ کې. او کراع چې دی نو دا یو تک تور غر دی په دغه ځای کې چې هغه د دې وادۍ سره لګېدلی دی. ښه دا فایده ده کوي چې بعضو حدیثونو کې راځي چې عصفان علاقې ته ورسېدو، بعضو کې راځي چې قدید ته ورسېدو. نو دا څنګه واقعه یو ده او ځایونه جدا جدا ذکر کېږي. نو بعضو علماوی دا جواب کړی دی چې دا ټولې علاقې یو بل ته نږدې دي. نو بعضو صحابه کرامو یو علاقه ذکر کړې ده، ویره هغه علاقې ته ورسېدو. هغه بل علاقه ذکر کړې ده، هغه بل درېم علاقه، ځکه چې دا ټولې علاقې یو بل ته څه دي؟ یو بل ته نږدې دي. نو په دې کې هېڅ ټکراو نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کراع الغمیم ته ورسېدو، فصام الناس، خلکو هم روجه ونیوه. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه. نو بیا یو لوښی، قدح لوښي ته وایي، یو لوښی راوغوښتو چې په هغې کې اوبه وي، او هغه یې داسې اوچت کړو لوښی، او د خلکو ورته کتو. ثم شربا، نو اوبه یې وڅښلې. روجه یې څه کړه؟ هغه یې ماته کړه. بیا ورته دا ویلی شو چې یا رسول الله ان بعض الناس قد سام، د بعضو خلکو اوس هم روجې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک العصاة اولئک العصاة، دا نافرمانه دي، دا نافرمانه دي. بیا دي وفي لفظ، په یو لفظ کې ورسره داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو ان الناس قد شق علیهم الصیام. یا رسول الله تاسو روجه نیولې ده، خلکو هم روجې نیولې دي، خو خلکو باندې دا روجه څه ده؟ ګرانه شوه. کې سفر دی، سفر دی، ګرمي د روجه ګرانه شوه. وانما ينظرون فيما فعلت، او یا رسول الله خلک خو تاسو ته ګوري، تاسو روجه نیولې ده، خلکو هم نیولې ده. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. نو د مازدیګر د منځه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوبو یو لوښی راوغوښتو، فشربه، و هغه اوبه یې وڅښلې. دا حدیث امام مسلم راوړی. د دویم روایت کې دا دي، دا امام مسلم راوړی، د حمزه ابن عمرو الاسلمي رضی الله عنه. هغې ورځ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې اجد بي قوة على الصيام في السفر. یا رسول الله زه په ځان باندې ښه طاقت اینم چې په سفر کې روجې نیوی شمه. فهل علی جناح، نو په ما باندې څه ګناه شته چې روجې نیسم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې هي رخصة من الله. دا روجې په سفر کې نه نیوه، د الله له طرف نه یو رخصت دی. فمن اخذ بها فحسن، که چا په دې رخصت عمل وکړو جو ډېره ښه ده. ومن احب ان یصوم فلا جناح علیه، او که څوک روجه نیوه غواړي نو څه ګناه پرې نشته. دا حدیث امام مسلم راوړی. او وایي چې اصل د دې حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، حدیث د عایشه رضی الله عنها. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي، خو موږ به مختصر یو څو مسلې ذکر کړو ځکه چې ټیم د ماسخوتن بانک ته لږ دی. یو څو مسلې به مختصر ذکر کړو. اولنۍ مسله هغه دا ده، د دې نه دا واضح شوه د دې حدیثونو نه چې مسافر سره اختیار شتي که روجه نیسي او که نه نیسي. یو روایت کې واضح دقه شان راغلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حمزه ته ویلي، صحابي ته دا تپوس یې چې وکړو چې یا رسول الله زه په سفر کې یم او روجه نیسم که نه؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت فصم و ان شئت فافطر، که دې خوښی روجې نیسه او که دې خوښی مه نیسه، اختیار دی تا ته. نو اول خو دا مسله ثابته شوه، مسافر که روجه نیوه غواړي ودې نیسي، که نه یې نیسي نه دې نیسي، وروسته دې بیا قضا راوړي. او دا خبره خو الله په قرآن کې هم کړې ده،
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. بعض علماء ګوره دا ویلي دي په سفر کې روجه د سره نه قبلیږي اگر که د هغوی قول کمزوری دی. نیو خو دا مسله دی نه واضح شو. اوس راځو دویمې مسلې ته، اهمه مسله چې غوره کومه یوه ده. صحیح ده، په دې خو موږ پوه شو چې د سفر په دوران کې روجه نیوه نه نیوه دواړه څه دي جایز دي. خو زه کوم یو کار وکړم؟ زه روجه ونیسم او که زه روجه نه نیسمه. دې مسله کې به حالاتو ته کته غواړي. دا ګوره یاده کوي چې کله نه کله روجه نیوه حرام هم شي په سفر کې. کله حرامي چې مشقت پکې دومره زیاتې چې بدن له تکلیف ورکوي او نقصان ورکوي، نو بیا روجه نیوه حرام دي او کله مکروه شي. خو د دین علاوه لکه دا خو موږ پوه شو، اوس دا بله مسله باندې هم پوه شو چې بدن ته دې نقصان میلاویږي او تکلیف، نو بیا خو به روجه نه نیسي. اوس بدن ته پکې تکلیف نه میلاویږي، نو روجه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي. د جمهور اهل علم قول دا دی وی روجه نیوه غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هغه په سفر کې روجې نیولې دي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابوالدرداء رضی الله عنه، وی موږ یو پیر ووتو په سفر باندې، د رمضان میاشت وه، فی حر شدید او سخته ګرمي وه، تر دې چې موږ د خپل لاسونه دا موږ په سر باندې ایښودي د ډېرې ګرمۍ د لاسه. وما فینا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په موږ کې صرف او صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجه وه. نو هغوی وګوره دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، هغه به په سفر کې روجې نیوي. بله وی روجه نیوه په دې غوره دي چې وروسته قضا راوړه بیا ګراني، وروسته قضا راوړه هغه بیا ګراني چې سړی ځان له روجې نیسي. نو اوس موقع ده روجې ونیسه. او بعضو خلکو دا خبره کړې ده، وی نه جي روجه ماتول غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې دا یو رخصت ته الله ورکړې ده، او حدیث کې راځي چې الله دا خوښوي چې زه چې کوم رخصت ورکړم چې خلک پې څه وکړي، عمل پې وکړي. دریم قول دا دی او دا ښکلی قول دی، او دا د عمر بن عبدالعزیز او امام مجاهد، امام قتاده، ابن المنذر، دی ټول نه نقل دی. هغه دا دی چې غوره پکې هغه یو دی کوم چې ده ته اساني، غوره کار هغه یو دی کوم چې د مسافر ته اساني. او دا ښکلې خبره ده، د مسافر ته دا مسافر حال ته دا خبره راجع ده. که چېرته ته دا وې چېر زه وروسته روجې بیا نیشم نیوې او بیا راته ګرانې او اوس راته ښه سهولیت دی او ښه اسانتیا ده، بس روجه ونیسه. که وایي چې نه نه نیسم او سفر دی او ستړی کېږم او تنګېږم او وږی کېږم او تږی کېږم، بس مه یې نیسه. او دا قول راجح دی، والله اعلم. دلته دا فایده ده که زمونږ د عوام اکثر دا تپوس کوي، وایي چې یو سړی داسې کار کوي چې په مخه دی په سفر باندې، نو آیا دا رخصت د ده دپاره په مخه دی؟ او دا رخصت د ده دپاره په مخه دی. بله خبره ورسره دا یاده کوي چې څوک د سفر په دوران کې روجه نه نیسي، نو هغه ته به په بد نظر نه ګوري، ځکه چې هغه له دا رخصت چا ورکړی؟ دوره الله ورکړی، دا رخصت ولې شریعت ورکړی دی. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی ولیدو په سفر کې روجې نیولې او بیا بېهوشه شوی پروت، خلکو پې څادرې نیولې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په سفر کې روجه نیوسه داسې دومره لوی نیکي خو نه ده. لیس من البر الصیام فی السفر، په سفر کې روجه نیول څه دومره لوی نیکي خو نه دی چې ته په ځان باندې دومره سخته تېره کړه. نو بعض خلک هغه خلکو ته په سپک نظر ګوري یا بد ورته ګوري چې کوم خلک په سفر کې روجه نه نیسي. لکه ته ورته ولې په بد نظر ګوري؟ چې الله یو سړي له اجازت ورکړي، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي له اجازت ورکړي، نو ما او تا سره بیا دا اختیار نشتی چې موږ په دې مسله کې ګوتې ووهو. پوه شوې په دې مسله باندې که نه؟ ښه، دلته فایدې دپاره به یو مسله ذکر کړو. هغه ده یو سړی دی مسافر دی
او د ورځې خپل ملک ته یا علاقې ته راورسېدو روجې کې لا ټیم پاتې دی او د روجې نه وه مسافر و روجې نه ونیولې او د ورځې په دې دوران کې د خپل کور ته راورسېدو نو په دې باندې خو روجې شتي لازم به دې ورځې په بدله کې روجې نیسي خو دا باقي چې څومره ټیم دی په دې کې د خوراک او څښاک کولی شي او که نه ځکه چې خپل ځای ته راغی نو بعضو علماو دا ویلي دي چې دی به احترام کوي د دې زمانې او د دې وخت نو څه به نه خوري او نه به څه او بعض علما دا وایي دا د امام مالک او د امام شافعي قول دی وایي نه چې شریعت ولې اجازت ورکړی دی او دی اوس واپس راغی روجې نه دی نیولې نو دا باقي ورځ روجه نیوه خوراک او څښاک بندول داسې بې دلیله کار دی او صحیح خبر هم دا ده صحیح خبره او مضبوطه هم دا ښکاري والله اعلم شیخ ابن عثیمین هم دې له ترجیح ورکړې ده چې یو سړی مسافر دی او روجې نه ده نیولې او خپل ځای ته راورسېدو او په ورځ کې څه ټیم پاتې دی نور ډوبېدو پورې نو د هغه وخته پورې دی خوراک او څښاک کولی شي په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي چې کومې مسلې دي هغه به انشاءالله سبا بیانو سبا به انشاءالله د 15 نمبر حدیث نه شروع کوو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين